السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن دا ویډیو چې کومه ده دا د هغو لپاره ډېره فایدهمنده ده څوک چې پاکستان کې اوسېږي او هغه خلک دې مه ګورئ کوم چې په انډیا، په افغانستان، په عراق، ترکیې، بل په هر بر ملک چې دي هغه خلک دې مه ګورئ چې نن لیدی مثال معلومات ترلاسه کړي چې نن په پاکستان کې نن سبا څه روان دي. په پاکستان کې ما نن هیډلاینز خبرې اورېدلې، نو ما یوه خبره واورېدله، نو ما څرنګه خبره واورېدله دسته مې موبایل راواخیستو او په انټرنیټ کې مې سرچ وکړو چې ومې غوښتله چې دا څومره حقیقت ده او څرنګه دغه چې موږ ځان بچ کړو. په خبرو کې دا وویل شول چې د هر یو سړي موبایل به بندېږي د شلمه تاریخه بعد، د شلم اکتوبر 2018 بعد به د هر هغه سړي موبایل بندېږي کوم چې سمګلینګ شوی له بله ملکه چې اوس موږ ته خو نه معلوم چې ما موبایل سمګلینګ شوی ده، موږ خو مارکېټه واخیستو، صحیح ده، موږ خو هر موبایل مارکېټه اخیستی درته معلوم نه ده سمګلینګ شوی ده او که سم راغلی په سمه طریقه راغلی. دا دوی چې اوس مثال دا اعلان وکړو خبرو کې چې موږ دا ټول موبایل بندوو، د وجه دغه ده چې سمګلینګ موبایلو ټیکس نه ادا شوی. مثال بل موبایل راځي، یو ډبه پیک موبایل راځي، هغه موبایل باقاعده سم ټیکس ادا کړی، د هغه موبایل ټیکس ورکړی، بیا دغه ملک ته راسي. او سمګلینګ موبایل هغه دی څوک چې دغسې په یو کارتینر په یو موټر کې پټ راوړي او ولې خرڅوي. هغه موبایل به نن سبا داسې سي د شلم تاریخه بعد په هغو کې به سیم کارډ کار نه کوي، هغه به فضول سي، مثال هغه کې به ډېر د شیان راسي چې هغه به بالکل کار نه کوي. په پاکستان کې پی ټي ای یوه کمپنۍ ده، کمپنۍ مثال محکمه ده د پاکستان چې په هر موبایل چې اول خلاص سي په هغه کې به خپله رجسټر سي. نو موږ به نن خپل موبایل وګورو چې په هغه کې رجسټر ده او که نه ده. اوس به تاسو وایستئ چې دا مثال دا څرنګه وشو. دا دغه لپاره وشو چې د یغو موبایل اوس کوم چې سمګلینګ شوی دی د هغو ټیکس نه ادا کړی، د کومو چې ټیکس نه ادا کړی هغه موبایل به ټولې بندوي. او زه غواړم چې ستاسو موبایل نه سي بند او ستاسو موبایل بچ سي. د دې لپاره به تاسو دا ویډیو وګورئ او خپل موبایل کې به دغه طریقه استعمال کړئ چې ستاسو موبایل مثال سم ده که نه ده سم. د اوس طریقه څه شی د خپل آیمي نمبر، موبایل آیمي نمبر به تاسو ټولو ته معلوم وي، د خپل موبایل آیمي نمبر به راواخلئ او زه به تاسو یو ویبسایټ وکړم، په هغه ویبسایټ کې به پیسټ کړئ او سرچ به کوئ. که ستاسو موبایل سم په سمه طریقه راغلی ولي او په سمه طریقه تاسو لاس ته راغلی و نو هغه موبایل به مثال سم وي، او که نه وي سم په غلطه طریقه راغلی سمګلینګ شوی هغه لپاره به بیا تاسو پی ټي ای ته یو اپلیکیشن مثال یو میسج به ورکوئ، د هغه بعد بیا دوی رجسټر کوي. که نه کو رجسټر خو ته ګورو بس د شلم تاریخه بعد دوی څه ویل هغه کیږي او که نه کیږي، خو ما ته دومره یقین ده چې خامخا دا کیږي. نو ملګرو تاسو ټینشن مه اخئ، که خیر دا ویډیو وګورئ. دغه ویډیو په اخري کې مثال زه تاسو ټوله طریقه درښیم چې تاسو څرنګه خپل موبایل کتلی شئ او مثال معلوم یې کړئ چې تاسو موبایل رجسټر ده او که نه ده رجسټر. که رجسټر و خو صحیح ده، که نه رجسټر تاسو به رجسټر کوئ. نو راځئ چې ویډیو ښه نو ګرانو ملګرو نن به تاسو طریقه در وښیم چې تاسو څرنګه خپل موبایل معلوم کړئ چې هغه به رجسټر شوی ده، یعنې بندېږي خو به نه تر شلمه تاریخه بعد خو یعنې زموږ موبایل بندېږي نه، موږ یې صرف وګورو. کتلو لپاره به تاسو سیټینګ ته ولاړ شئ او د هر موبایل سامسنګ زما چې اوپو موبایل تاسو یار یو موبایل یې هغه اباوټ فون ته به لاړ شئ او د هغه بعد دلته سټیټس ته لاړ شئ. دلته به دوه آی نمبر لیکلی وي، یو اسکه ده یو پورته، یو 1 ده یو 2 ده. هر یو یې مثال تاسو دا د اسکه وال ولیکئ په کاغذ باندې، نو د هغه بعد به تاسو ته زه نوره طریقه در وښیم. د اسکه نمبر چې کوم دی آیمي نمبر 1 هغه به تاسو په کاغذ ولیکئ. کاغذ لیکلو بعد به تاسو ولاړ شئ دلته، بس دا مې دلته ولیکل او دا آیمي نمبر که دلته نه رالو هلې هم تاسو پیدا کولی شئ. هلې به تاسو څرنګه پیدا کړئ *0 به ووهئ، ستاسو دا آیمي نمبر په دواړه جا لیکل سوي. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل آیمي نمبر پیدا کولی شئ. د آیمي نمبر پیدا کړئ، د هغه بعد تاسو ګوګل کروم ته ولاړ شئ او دلته به تاسو پی ټي ای ته لاړ شئ. پی ټي ای یو ویبسایټ ده، صحیح ده،
زه به تاسو سره درکاره کوم چې تاسو څرنګه تلای شئ PTA پاکستان ټیلیکمیونیکیشن اتھارټي د دغه مطلب دغه دی صحیح ده. اوس به دلته تاسو در وښیم چې تاسو څرنګه تلای شئ PTA IMEI به ولیکئ او دا د سر اپشن باندې به کلیک کړئ. په دې سره کلیک کړئ دغه بعد به تاسو یو خالي بوکس راسي په هغه کې به موږ کوم آیمي نمبر چې موږ را کاپي کړي وو لا په کاغذ لیکل شوي ول هغه به موږ دلته پکې ووهو. نو د هغه بعد موږ ته خپل د مثال ووایي چې ستاسو سیم او ستاسو موبایل رجسټر ده او څه خطره نشته. او د دې لپاره تاسو یو میسج هم لیږلی شئ خو د میسج کوډ ورته اوس ماته معلوم نه ده چې مثال تاسو خپل آیمي نمبر په یوه کوډ باندې په یوه نمبرو باندې ولیږئ. د هغه بعد موږ ته معلوم شي میسج راشي چې ستاسو موبایل رجسټر ده او څه خطره نشته. دغه ته چې راشي دا نمبر دی ټو فایند موبایل فون آیمي نمبر مثال دغه سټار دا دغه باندې موږ خپل آیمي نمبر پیدا کولی شو دا کوم کوډ چې کته لیکلی ده. اوس په دلته زه آیمي نمبر کې پیسټ کوم تاسو د آیمي نمبر پکې ووهئ. د هغه بعد د آی ایم ناٹ روبوټ په دغه اپشن به کلیک کړئ. دلته تاسو ته یو اپشن راشي هغه اپشن به تاسو ته مثال دلته لیکلی وي اسکا چې دا مثال شام به سلیکټ کوئ دا یو سکیورټي مثال یو شی ده اوس هلته لیکلي کراس واک یعنې موږ چې دا زیړ سپینې لیکي هغه به سلیکټ کوو. صحیح شو. دغه بعد به تاسو په چک باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو ته مثال په سم په ډیټیل کې لیکلی وي چې زموږ موبایل ډیوایس سټیټس ټیک ولګېدو یعنې ستاسو از کمپلینټ. نو دغه مطلب دغه دی چې زموږ موبایل صحیح ده بالکل صحیح ده په سمه لار راغلی په سمه طریقه ده. د نورو شیانو لپاره به دلته کلیک هیر کلیک کړئ. د هغه بعد دلته لیکلي آی ایم از کمپلیټ مطلب دغه مطلب څه شی دی ښه دغه مطلب دغه ده چې دیس میسیج انډیکیټ ډیټ دغه مطلب دغه ده چې زموږ موبایل PTA چې کمپلینټ شوی ده او دا موبایل تاسو استعمالولی شئ او نیټورک هم پکې استعمالولی شئ او هر سرویس استعمالولی شئ وداوټ اینی ایشو بغیر د مثال هیڅ مشکل نشته پکې هیڅ ایشي نشته پکې. دا دوم خط کې لیکلی یور موبایل ډیوایس از جینون اینډ نو ایکشن ریکوایرډ ټو یوز اټ یعنې موږ موبایل جینون ده او څه مسله نشته پکې. او که موږ ته دا میسج راغلی وای چې ډیوایس آی ایم از ویلډ بیا دلته زموږ موبایل کې مسله وه او د شلم تاریخ بعد مثال بعد بند شوی وای او موږ به موبایل نه سوای استعمالولی. نو دا نن طریقه وه دغه شی و ما مقصد دغه دی ستاسو هم دا وګورئ او خپل موبایل بچ کړئ او موبایل نه بلکې موبایل خو نو سبا د هر چا یو مثال د ضرورت شی ده نو باید موږ د حفاظت وکړو. ډېر ډېر مننه د الله په امان.